د افغانستان ملي تلویزیون ډیرو قدرمنو لیدونکو او زما هیواد یا میهنې من د خپرونې مینوالو سلامونه مې ومنئ په دې هیله چې روغ او جوړ به یاست درنو لیدونکو ادریس واک یم د هیواد د ختیځ کونړ ولایت نه د لوی اختر په مناسبت یوه ځانګړې خپرونه چمتو کوم په دې هیله چې تر پایه مو ملتیا وکړئ د افغانستان ملي تلویزیون ډیرو قدرمنو لیدونکو زما هیواد یا میهنې من خپرونې مینوالو ستړي مشئ او هر کله راشئ د هیواد له ختیځ کونړ ولایت څخه درته دا ځل په دې ځانګړې اختریزه خپرونه کې د سمسورو درو بهان د سیندونو او د لویو غرونو په منځ کې راګیرې د دې سیمې په ښکلاګانو طبیعي منظرو پارکونو او میله ځایونو غږیږو ملتیا مو وکړئ کونړ چې جغرافیوي موقعیت طبیعي او قدرتي ښکلاګانو یې ښایست څو چنده کړی د وروستیو کې د بهرنیو سیلانیانو په ګډون د ډیرو کورنیو هغو پام ځان ته راړولی دی په مرکز اسداباد کې د چغان په نوم د لوی سیند د مستو څپو او یخو هواګانو تر څنډو د حکومت لخوا دا جوړ شوی تفریحي پارک ډیر ځله د ځوانانو له ګڼې ګوڼې خالي نه وي د عمر خوړلو نیولي ځوانانو او آن د کوچنیو ماشومانو لپاره اوس د ساعت تیرونې او دمې په یوه مناسب ځای بدل شوی نوم مې کامران دی د کونړ ولایت د مروري ولسوالۍ اوسېدونکی یم الحمدلله یاره اوس ډېر وخت کېږي ډېر خوشحاله یم چې په داسې امنیت کې په داسې وخت کې چې نه جنګ شته نه جګړې شته دی خیر که لږ د غربت سره مخامخ یو هغه هېڅ پروا نه کوي خدای به ملک امنیت دی شکر الحمدلله ډېر خوشحاله یم چې دا 2 ورځې مونږ دی ښه په خوشحالۍ سره ویستلې الحمدلله بیا هم دی ډېر خوشحاله یم دا ملګري دوستان دا خلک دا وګوره ټول پارک ډک دی نور کله په داسې غربت او په داسې وخت کې ما دومره مخلوق نه ولیدلی شکر دی اوس بیا هم ډېر خوشحاله یم چې دومره مخلوق سره وینم دلته ډېر اخترونه داسې تیر شو چې سر هم پکې خاندلي نه دي د ملګرو سره مو چېرته بنډار نه دی کله خو یو ځله لاړ شه فاتحه له ځو ځئ چې ځو دې ځله پلانکی مړ دی پلانکی مړ دی خالد شفیق مې نوم دی د مرکز اوسېدونکی یم دا پارک چې نوی جوړ شوی دی یو تعداد ځوانان د بېلابېلو سیمو نه راځي او په خپل تاسو وینئ د ډېرو ځوانانو سات تیري نو بالخصوص نوره غوښتنه هم د دې پارک د مسؤلینو نه دا ده چې نور وسایل هم وله راوړي او د ځوانانو دپاره دا ځای نور هم برابر کړي نوم مې ښاغلی دلرمان دی او داسې دی چې د نورو اخترونو په توپیر باندې دا اختر ډېر ښکلی دی وجه دا ده چې امنیت دی او خلک خوشحاله دي که غربت دی او که هر څنګه د غربت تر څنګ خوشحالي ده په کونړ کې تر داسې ساحې شته داسې ښایسته ښایسته ښکلي ښکلي منظرې شته چې موږ د نورو ولایتونو په دغه سیلبین باندې غږ کوو چې دا ځل موږ سره یا په تیر ځل په شانتې دغه اختر په دې کونړ ولایت کې ولمانځئ او امن دی سوکالي ده ټول خلک خوشحاله دي که غربت دی غربت سره هر څه کېږي خوشحالي زموږ غربت پورې نه ده تړلې نو موږ ټولو افغانانو ته وایو چې راشي کونړ ته او کونړ کې دغسې سیلونه وکړئ او میپلونه ونیسئ او ډېرې ښایسته ښایسته درې دي سیندونه دي او دغسې ډېر ښایسته ښایسته ځوانان دي د دوی سره ستاسو ملګرتیاوې برابرې نوم مې خالد خادمزی دی او تر دې چې تاسې پارک ته راغلی یاستئ دغه پارک کې تاسې ځوانان نه کله چې زه په 2 بجې راغلم یوازینی هدف مې نه و چې زه پارک ته لاړ شم خو پارک ته چې رالم ډېر زیات غرمه مو بل چې دغه خلکو مینه او دا کم جوش چې دلته چې راځي په کم مینه محبت سره نو تاسې یو زمینه ځای برابر شي لکه تاسې دغه ځایونه یې دغه څو ځایونه جوړ کړي د سوري دپاره هغه هم 2-3-5 ملګرو نیولي دي که نور د سوري دپاره ځای برابر شي که وخته څومره کسان راشي کی بني نو ماشاءالله تعداد زیات شوی ډېر خلک را روان دي دا چې دغه پارک جوړ شوی دی تاسې د خلکو تعداد دي نه په اوسني وخت کې چې دغه کم وسایل نور دلته راوړل شوي دي د خلکو مینه نور هم زیاته شوې ده ماشومان تر دې دمه چې هر سړی ځان سره راوړي خو یوه غوښتنه دا ده چې دغه پارک بیخي لږ رکوټی دی ساحه یې وړه ده که چېرته ساحه داسې اوږده وی نو نور به هم دې کې ډېر شیونه برابر شوی یعنې د لوبو ځایان به پکې برابر شوی خوراکي شیان خلک ډېر راځي نوم مې حزب الله دی نرنګ ولسوالۍ اوسېدونکی یم او راغلی سو دلته پارک د چغان پارک ته راغلی سو د ډېر خوشحاله سو نور وختونو په پرتله باندې ځکه چې نور وختونو کې به دلته موږ د راتګ زمینه نه برابرېدله اوس الحمدلله موږ تلي وو چکر ته هم تلي وو شیګل ولسوالۍ ته تللي وو چکر ته نو راتاو شو دلته پارک ته ډېرې خوشحالۍ دي خلک وینو دلته نو زړه م باغ کېږي په نورو اخترونو کې موږ داسې چکر نه شو وهلی نو نورو ولایتونو هم خلک راځي دلته چکرو ته موږ هم دې دا هیله کوو چې انشاءالله په کونړ کې امن امنیت دی
او تاسو هم راشئ زموږ کونړ ته دلته موږ سره یو رقم اختر ولمانځو. نوم اظهار الله د کونړ اوسېدونکی یم. د نور وختونو په پرتله دا اختر خو ډېر ښه دی ځکه چې کونړ کې امن دی او ټول افغانستان کې امن دی. خلک چکرونو ته ځي، ولسوالیو ته ځي، دلته ساحو ته راځي او ښه امن دی. ټول خلک بس ښه خوشحاله دي. لکه کونړ هم د نورو ولایتونو څخه ښایسته ولایت دی. زه غواړم چې هغوی هم دلته راشي او چکر څخه خوند واخلي. نوم مې رحمت ولی دی، نورګل ولسوالۍ یم. اوس دا اخترونه ښه دي، شکر دی چې جنګ جګړې نشته دی وروره او امنیت دی، شکر الحمدلله. خلک چکرونه له راځي، میلې له راځي. نوم مې احسان الله دی، د غازي آباد اوسېدونکی. ډېرو د هغې ته تللي وو، دانګام سیټ ته تللي وو، دې ته خو دلته چې رالو دا خلک هم ولیده. بس سږکال دا ځای ډېر ګرم دی نور په پرتله باندې. دا پارک دلته جوړ شوی دی، ډېر خلک راځي، لرې لرې ځایونو نه راځي او ډېره خوشحالي ده. د تېر کال په پرتله باندې امنیت دی، جنګونه نشته او ډېر ښه موسم دی. ټولو نور ولایتونو خلکو نه مې دا غوښتنه چې کونړ ته راشي. ښه خلک دي، میلمه دوسته خلک دي، د میلمنو قدر کوي، ډېر ښه ځای دی. نوم مې نظام الله نورزی دی، د کونړ ولایت اسداباد مرکز دم کلي اوسېدونکی یم. د مخکې څخه چې دی هجوم اوس بیخي ډېر زیات شوي ځکه چې دلته نوي وسایل راوړل شوي دي او خلک بیخي ډېر زیات دي. او د کونړ ولایت دغه حکومت څخه هم دا هیله ده چې باید دلته نور پارکونه هم جوړ کړي. باید د دې څخه هیله زموږ دا ده چې نور پارکونه جوړ کړي. نوم مې ریاض دی، د کیرالې اوسېدونکی یم. دغه خو پارک د ښاروالۍ د خوا نه موږ نیولی دی، د کال په دغه باندې قرارداد یې نیولی دی. نو بیا دلته موږ خپله یو سرمایه ګزاري هم کړې ده، د نور د ملګري ده د خوست ولایت نه و، هغو سره موږ وغږېدلو، خبره هم ورسره وکړله چې تر څو راشي دلته د کونړ ولایت کې نور داسې پارکونه نشته دی د سیاحت لپاره، خلک ځي چکر وایي. نو دیو د پاره هغوی سره موږ خبره وکړه، راغی راوړل سامانونه یې راوړل دلته. نو خلک هم ښه دی، خوشحاله دي. فعلا د پاره دوه دغه لګولي، یو زانګو دی، یو کښتۍ ده، بل یو ریلګاډی دی هغه هم راوړي، یو بله زانګو ده هغه هم راوړي. نور هم آینده لپاره پلان لرو چې نور ځایونه ښه برابر کړو، ښه جوړ کړو تر څو دا زموږ هېوادوال راشي ښه یو سیاحت لپاره ښه یو چکر ځای دی راشي، یو خوند واخلي. مخکې خو دلته کونړ کې نور داسې زانګوګانې دغه نشته دی، خلک به د دې ځای نه روان وو ننګرهار ته به لاړ شي، زانګو کې یو چکر ووایي، چکر دپاره لاړ شي. اوس ښه دی د ولسوالو نه د ولایتونو نه اوس دلته کونړ ته خلک راځي. بل دغه ځای هم ښه موقعیت دی، سیند غاړه ده، ښه ځای دی، نو خلک خوشحاله دي، ډېر خلک راځي، سیلانیان ډېر راځي. په مرکز اسداباد کې د چغان دا پارک چې تازه پکې د یو خوستي وطنوال له لوري د ځوانانو لپاره د ساتیرۍ او لوبو دا اسانتیاوې برابرې شوي، د خلکو ورتګ او ګڼه ګوڼه پکې هم زیاته شوې. دا تفریحي ځای چې د حکومت له لوري د یوه کال لپاره په قرارداد ورکړی شوی، مالک یې وایي د ځوانانو لپاره به د لوبو او ساتیرۍ دا وړ اسانتیاوې لا زیاتې کړي. ما نوم حاجي فضل خان دی، د خوست ولایت نادر شاکوټ ولسوالۍ. دا خو سرمایه‌ګزاري خو زیاته ده، د نوره سامان نه راوړم د کونړ د خلکو دپاره. او مخکې دلته پارک و خو زانګوګانې شیان د لوبو شیان نه وي. اوس به زه انشاءالله نوره سامان نه راوړم، ریلګاډی راوړم، بله قسم زانګو د هغه راوړم، څو قسم زانګوګان زه دلته راوړم انشاءالله. که څه هم کونړ د سیاحت لپاره طبعي مناسب ځایونه لري، خو تیرو حکومتونو د ځوانانو لپاره په مصنوعي ډول د ساتیرۍ او لوبو کولو لپاره د پام وړ فرصتونو په برابرولو کې هڅې نه دي کړي. چغان یوازینی تفریحي پارک دی چې د مرکز اسداباد سربیره ورته اوس د ولسوالیو ځوانانو هم مخه کړې. نوم مې بصیر افغان سلارزی دی، واصلې د کونړ یم، اوسېږم په ننګرهار کې. دلته خو د پارک باره کې به زه اول دومره ویم چې پارک ته چې زه دا مې اولنۍ ځل چې رالم یقینا ډېر زیات خوشحاله شوم. نوي دي هغه څه مې ولیده چې دلته دا خلک راجمع کېدل او دلته د مینې محبت راټولېدل دی او یو داسې یو صحنه ما ولیدله چې یعنې زه ما داسې فکر وکړو چې ما نن یو نوی ژوند پیل کړ، یوه نوې خوشحالي مې ولیدله، یو نوې هغه څه مې ولیده چې یعنې زه ډېر زیات خوشحاله کړلم او زه یې داسې کړم چې زما دپاره دا ډېر یوه ښه او خوږه خاطره ده. او حکومت نه هم غوښتنه ده چې په دغه برخه کې نور هم همکاري وکړي او نوره سرمایه ګزاري هم وکړي تر څو دا خلک خوشحالېږي او دې پارک ته ضرورت لري، چکر ته ضرورت لري، پامیل او ټول د کونړ خلک دی چې په یوازینی دا پارک ده چې
دلته جوړ شوی دی او ښه په شوق او په مینه دلته راځي. موږ نن هر څه په خپلو سترګو ولیده. نوم مې یوسف غروال دی، د مراوري ولسوالۍ اوسېدونکی یم. دغه پارک چې دی په کونړ کې موقعیت لري. دا چې د کونړ نفوس زیات دی او سیلانیان هم زیات دي. دغه پارک چې دی د دغه سیلانیانو دپاره بسنه نه کوي. له مرکزي حکومت نه مو غوښتنه دا ده چې دوی دغه شانه پارکونه چې دی دغه سیلانیانو ته جوړ کړي تر څو دولت هم ښاید په لاس ورشي او سیلانیان هم یو څه ساعت سره تیر شي. او دا سرحدي ولایت دی، اړتیا دا ده چې ډېر داسې تفریحي او سیاحتي ځایونه جوړ شي تر څو د روزګار پرته چې دی زموږ ولسونه په دغه کې خپله تفریح ترسره کړي. نوم مې عبیدالله سلارزی دی. الحمدلله په کونړ کې او په ټول افغانستان کې اوس امنیت د پخوا په پرتله څو چنده ښه شوی دی او د نورو ولایتونو د سیلانیانو څخه مې هیله ده او غوښتنه مې هم دا ده چې کونړ ته راشي او د کونړ د منظرو څخه خوند واخلي. د کونړ ولایتي ادارې مسؤلین وای هڅې پیل کړي چې دغه ولایت کې د نویو تفریحي پارکونو د جوړېدو ترڅنګ په هغو سیاحتي سیمو کې هم مناسبې اسانتیاوې برابرې کړي چې د سیلانیانو ورتګ ورته ډیر وي. د اسداباد ښاروالي وای په مناسبو ځایونو کې به نوي مجهز او عصري تفریحي ځایونه ورغوي. احسان الله امید یم د اسداباد ښاروالۍ د ښاري حکومتولۍ عمومي مدیر. تاسو ته بهتره معلومه ده چې د اسداباد ښار ډېر یو ورکوټی ښار دی او د خلکو ګڼه ګوڼه په دې ساحه کې بیخي زیاته ده. د اسداباد ښاروالي هغه په پلان کې لري چې خلکو ته د تفریح دا چې کونړ یو سیاحتي او زراعتي ولایت دی او د نورو ولایتونو نه دلته تاسو ولیده په تېر اخترونو کې ډېر میلمانه راغلي وو. نو موږ ښاروالي هم په پلان کې لرو چې دغه میلمنو ته سهولتونه آماده کړو، د هغې ته پارکونه جوړ کړو، د میله ځایونه ورته جوړ کړو، د سیند غاړو ته ورته د ناستې ځایونه جوړ کړو. همداسان هغوی ته عام او شتمنو باندې هم غږ کوو چې په دغه ساحو کې چې هلته یو تفریح زمینه سازي کېږي، هلته هوټلونه جوړ کړي، هلته خلکو ته یو د ژوند سهولتونه جوړ کړي تر څو دغه سیلانیان نور هم وهڅېږي چې په راتلونکي کې کونړ ته راشي نور هم انشاءالله. په ورته مهال د کونړ اطلاعاتو او فرهنګ ریاست چارواکي بیا وای د وروستیو کې دغه ولایت ته د بهرنیو سیلانیانو ترڅنګ د کورني هغو ورتګ زیات شوی او په وینا یې ډاډمن امنیت د دې لامل شوی چې د اختر او نورو د خوښیو ورځو شپو کې دغه ولایت ته سیلانیان ورمات وي. د مسؤلینو په وینا کونړ د ګرځندویانو لپاره د سیل او سیاحت مناسب ځایونه لري او کولی شي چې پرته له کومې امنیتي ویرې هر څوک د دغه ولایت ټولې سیمې وګوري. الحمدلله موږ په دې ډېر خوشحاله یو چې په دې تېر اخترو کې څومره سیلانیان راغلي. نو الحمدلله د کونړ د ولایت نه خوشحاله تللی دي. تقریبا په تېر اختر کې یعنې په کوچني اختر کې زموږ هغه احصایه چې د ورځې شوې وه نو تقریبا 22,000 سیلانیان راغلي، غیر د هغې نه چې کوم د شپې راغلي دي. دغه شان دا چې د اختر کې ګرمي ډېره زیاته وه نو تقریبا د اختر نه مخکې 3 ورځې مخکې د سیلانیانو راتلل شروع شوي دي او ډېر داسې راغلي چې موږ همدلته په کونړ او نورستان کې د اختر تېروو. نو الحمدلله بې انتهایي سیلانیان راغلي دي. دا چې موږ پوره شماره اوسه پورې نه ده راټوله کړې، لږې راټولوي خو تقریبا په نسبت د وړوکې اختره په دې کې سیلانیان 1 په 2 سیوا شوي دي. موږ د هغې دپاره الحمدلله چې کوم د کونړ اولنۍ ولسوالي ده د ننګرهار د طرف نه هلته هغې ته موږ بینرې لګولي، لارښود سیستم هم ورته لګولی، د ټلیفون شمیرې هم ورکړي دي او همدغه شان موږ د هغې دپاره یو کاغذ چاپ کړی چې په هغې کې تقریبا د ټولو چې کومو ولسوالو کې د سیل ځایونه دي هغه مو ته په نښه کړي دي. بیا هم د هغې کیلومیټر ورته ټاکلي چې د مرکز نه دا ولسوالي دومره ده، بیا پکې د سیل ځای دومره لرې ده او همدغه شانه موږ ښاروالۍ او همداسې ټول چې څومره هغه مربوط ارګانونه دي هغه هم ټول په کار اچلي وو چې ښاروالۍ هغې دپاره ځکه لوی اختر و په هغې کې دا غوښه بیا اکثره وروستو قصابي کېږي نه د هغې دپاره یو قصاب مقرر کړی چې ته به د هغې دپاره غوښه کې دغه شان ولسوالو والا ته ویلي دي چې تاسو د هغې دپاره هر قسم اسانتیاوې برابرې کوئ. نو امید لرو چې سیلانیان د کونړ نه به خفه نه تلي
او ان شاء الله په راتلونکي کې به دغه تعداد د دې نه هم سیوا کیږي. نو زمونږ چې څومره په وس کې ده هغه شانه ان شاء الله مونږ ورته هغه سهولیت برابر کړي دي. دغه شانه کم چې په کونړ ولایت کې هغه ملي پارک دی هغې کې غورپې کمې وي هغه غورپې مونږ سیوا کړي دي. هلته د یخو اوبو انتظام نه و هغه د یخو اوبو انتظام ورته مونږ برابر کړ. او همدغه شانه د هغه کم چې د دغه شرکت والا د هغې پسې مونږ ورغلي وو هغه ته مې ویلي چې تاسو به هلته بسترې ویسئ سیلانیان که بسترو ته ضرورت وي لوښو ته ضرورت وي یعنې تقریبا څومره چې هغه زمونږ په وس کې هغه اسباب دي هغه ټول مونږ د سیلانیانو دپاره تیار کړي وي. او اوسه پورې داسې کومه ستونزه هم نه ده راغلې چې سیلانیانو دې شکایت کړی. د کونړ اوسیدونکي وایي که حکومت د پرمختیایي چارو په برخه کې دغه ولایت ته پاملرنه لا زیاته کړي او په ټولو سیمو کې مناسبې اسانتیاوې برابرې کړي نو دا سیمه به د ډیرو بهرنیو او کورنیو سیلانیانو لپاره د توریزم په یوه مناسب مرکز بدله شي چې په دې سره به نه یوازې د کونړیانو اقتصاد ښه بلکې د هیواد په اقتصاد به هم مثبت اغیز پرې باسي. د افغانستان ملي تلویزیون ډیرو قدرمنو لیدونکو له ختیځ کونړه زموږ د اختریزه خپرونه همدومره وه. تاسو چې هر چیرې یاست بریالي او د اختر خوښې شیبې ولرئ. د افغانستان ملي تلویزیون درنو لیدونکو دا ول کونړه د لوی اختر په مناسبت یوه ځانګړې چمتو شوې خپرونه خدای دې وکړي چې ستاسې د خوښۍ وړ ګرځېدلې وي. د بلې خپرونې په وړاندې کولو سره چې زه ستاسې په خدمت کې حاضرېږم تر هغې درنه اجازه غواړم. پاک الله مو مل شه.